دا باندې دی واده د پر نه حق الله حق هلکه بلکې حافظ صاحب زمون په دې دمونو او تعویذونو کې جوړ اثر ختم شو چې دا خلک ناراضي حافظ صاحب لږ صبر وکړه کنه 10 منټ اوسګار څه کېناستې چې را باندې راو لګېده را به شي کنه حق ګوره بچې دا تعلیم سر ته ورسوه د خیر او د کالج ته په وخت سره راځه چې بس سړی دې نه جوړ شي دا بل وځه او راوځه او د تک کار یې پته نه لري دادا تا ما سره څه ظلم راغستی ولې د څه خبرې ظلمت ظلم نور تورې که سپینې وړو خلکو ته ورځونه وکړل او ته ماته یو واده نه کړې څنګه درته واده وکړم ستا کار نه دی معلوم د روپۍ سر نه ګوتې ته ماله راوړه او راکړه چې زه درته واده کوم که نه وایي دا څومره روپۍ ما وګټلې را مې وړې دې کور کې لاړې دا کور چا جوړ کړو د چا په پیسو جوړ شو یا خو درته زما نه پاتې و تاسو اوس کورونه اخیستی شي مغزه دې خراب دي مړه دادا ما ته د واده غم وکړه دادا او که نه که ته راله غم کړې که نه که زه ځان ته غم وکړم د واده دومره دا سترګې شپېدلې دي موږ چې واړه وکړه نه موږ پلار ته داسې هم نشو کتې ته واده په خپله غواړې مړه شرمېدلې حیا چې شوه دا غیرت څه شو دادا وړو ودونه وکړم چې خودکشي وکړم څه وکړم خودکشي وکړې وځه خدای دې وه شرمېدلې وایي داسې دا سترګې شکېدلې دي مړه بس څه به ورته ویم زمونږ دې خدای کور وانګي تاسو له موږ ګټه کوو مزدوري کوه په دره کې نه لګي یو ادم راته ونه کو دې کور درته وره چوپ ښه پلاره ته ګوره که نه نور ورته ولا ګټه کار وکړم موږ د وړو ودونه وکړل او زمونږ نه بلکل څوک پاڼه نه اړوي هلکه پاڼې صبر وکړه څنګه په لاس باندې خبرې کې مړه خبرې ونه کوم ته خو بېغمه به چېر وره واده دې کړی دی بس ساعت دې تېر دی کار کوه او وروره غم راته څوک نه کوي چې سړي ته واده وکړو موږ د وړو ودونه وکړو وروره صدر له یو دوه خبرې کومه په دې عمل وکړه واده بدله په خپله وکړي په لس خبرو باندې م چې راله وکړي ولا که دا خلک پوه شي غوږ را وړاندې که بس ورشه ډایرکټ ورځه واده بدله په چټ پټ کې کوي بچه هم خراب نه کړي هېڅ خبره نشته ځه زما در سره ژبه ده دا واده کوي صحیح ده دا چې په تور سترګو توره د کم پورې مورې ځواني مې ګورې او جدا ده یاره وایي دا خو مې د ښځو سندره شروع کړې ده په ما څه چلو شو د پرېږده سندرې مندرې دا سرخوړی وایي ما ته واده وکړه دا د واده دی د درې هفتو نه دا شګه پرته ده دا بجي پرته ده بار پلاکونه پراته دي نو سپو وخوړه او دا غسلخانه د سکندر پروت دی دا جوړول نشته او ما له واده وکړه وایي دا چې ته ګپ دی دا د خدای ما ته په ګوتو راولي که نه چې دا وادي د مغزو نه وباسم چې واده خلک څنګه کوي دغه حال لکه زه نشم کولی د دې د سره ویل نه دا چاټۍ دلته چا ایښې ده ولې دا په ما څه چلو شولې دادا دا څه چلو شو چې د امثاله ته ونیسم که نه دا پیران یې مغزو نه وباسم دا دې ولې په لټم باندې څه چې دا وایو دادا ما د څه پته پیران پیراګري دي خیره سره تاسو ته وګورئ څو کسان وي تاسو نه کا څو کسان دي او ظالم شپږ کسان چې یو ورکو د ماشوم باندې ولې دی خدا وادم نه دی کړی او کنه دې ته واده وکړئ او پیرانو ته خبر شوي دي چې د واده دې د وزړه ټکوچ وي دا ستاسو نه ډېر زیات خفه دی نو واده دې چې اسانه دی پیرانو خو راوړی 100 روپۍ چې واده ورته وکړم که نه او کنه موږ سره خو پیسې نشته ګټه نه ده کړې څه څه شي ګټه یې کړې دا په منډۍ کې چې کار کوي دا پیسې چړته لاړې دا که خو چې زه خبر یم چې دا چېرته راړي ته چې کار دی بچې دا به ګډې وډې وایي بابا چې هغه دغه بابا له دې ورسو نږدې دی دا لاره نږدې ده سړی ونیسه راځه په قنار راسه حق الله حق بچې گزاره کوه سړی ونیسه
خیر بشي خیر بشي خیر بشي څنګه به خیر شي ته وګوره سړي وای ما تم خلق پر توکشا بابا نه رشته فقیر شاه بابا وای فقیر شاه بابا چې کار دی چې دا سړی را شوی ما ورځ به دې را چپي راځي او خولې دې ځګونه دي او ورته دې امبارې وي او سچلو قدمې که سچل منډې شي بېغمه شئ ستا د ډېر صفت کړی دی تاسو باروزئ زه پوه شم فقیر شاه پوه شه نه رشته زه پوه شم دا بیمار پوه شه او تاسو بېغمه شئ ځئ تاسو ځئ بار دا یو زوی مې سچل پې ونیسي بلکې سړی ونیسه سړی ونه ونیسه بلکې تازه بچی وي تاسو بار وځئ تاسو وځئ باره بلکې سړی راوچت کا نه پیر صاحب مو اوچته پیر صاحب سم دمې ما پلار مې څه شروع چې سم دمې نو څه چل دی څه خاکې ډرامې دي شروع پیر کړي صاحب خاکې ډرامې مې خود شروع کړي چې بکري کې ټولو خلکو ودونه وکړم ما ته نه کړې دا دې بوډا شوم د ګیرې ویښتان مې سپین شو نو دا زما سر دی ظالم دی ظالمه نو ظالمه چې دا ځان غورځې را غورځې که لاس او خپه دې مات شي سبا به د واده نه پاتې په دې خو مې ټېنشن کې اچولي کله چې واده راله وکړي بلکې پیر صاحب ورشه سړی راوغواړه تیار دی خجي پیر صاحب چې پلار ته مې ونه ویې ګوره دا خو ماسې خاکې ډرامې کولې ګوره چې هغه پیران او ملنګان نه مني د سره ګورې او که نه ګورې زاري درته صحیح ده زه خو به ورته نه وایم خو دا یو خبره مې واوره چې کله دې درته پلار ویلې چې تا نه 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 که دا خاکې ډرامې دې بیا شروع کړې وي او هغې ویل چې تا نه 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 بیا به ځان له د هډوکو غوړولو غم کې د واده ګورې غم راته وکړي پیر صاحب غم شه. ټوله ډرامه ما ګورې واده ته جوړه کړې ده. غم شه بالکې ورپسې تلې اوس بې راوري شوفو حق 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 سړی خو ټیک شوی دی تاسو داسې ځای ته خو دا نه دی راوستی دا بچی طبیعت دې برابر شي د خیر او برابر شو شکر دی الله پیر صاحب ساګیره مهرباني چې سړی ښه شو دا وګوره نور مټ ناست دی. بېغمه شه بېغمه شه دا اوس د خیره ټیک شوی دی خو زه ته لاړ شه باروزه چکر مکر ووهه چې زه دې د پلار سره خبرې وکړم صحیح ده پلاره زه بچی لاشه ځه یو بار چکر وواخمه حق 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 پیر صاحب و دې سړي څه چل شوی و ته خو زمونږ زړه وچو همدې خبرې ته خو مې راغوښتی که نه وایه هو داسې کار به وکړي چې زوی ته به دې یو واده وکړي او د باندې لږ ډېر اثراتو د واده دا واده ورته وکړه چې دا کور یې آباد شي نو بیا به د خیره سره روغ مټ شي روغ مټ به شي بلکل کار نه کوي که نه څه خوړی دی چې څه راوړي نو واده به ورته وکړم که نه کوي به کار به هم کوي اوسه خو تا ته زه یوه خبره کوم یو نقصه در کومه دغه خبره ده که نه نقصه دا ده چې کله بیا په ځان داسې چپه راوسته که نه نو ته به ورته وایې تا نه 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 بس هغه بیا خپله پوهېږي بیا به نه راوړي دا دا چپه که نه د دې مطلب څه دی بس د دې ما درته ویلې که نه دې سره به ټیک شي دې سره به ټیک شي بیخي نو دا اثر پکې روغ مټ و که نه هسې ګپې لګوم نه دا به د دې خبرې درته ما درته نقصه درکړه به دې تنانه نه سره به سم شي هغه څه به په خپله پته ولګي هغه پیریان به دې ځي او حق ریان لکه چې ډمان دي ترانه م والا دي تاسو نور پرې شئ شکرانه مکرانه خو نه دي که نه د الله تعالی لاره بس چې سم خوښه یې ورکړئ پیر ده زموږ هېڅ هم خوښه نه ده راځه چې ځو ځنو عجیبه خلک وو ما ورته ویل چې سم خوښه یې به ډایرکټ پاڅېدو نو ست ورته څه لکې پیر صاحب بس خلک ورته دومره راکړه زر دې کېږي 2000 دې کېږي مونږ د ټاو کړه زور او زور باقي مې لاسونو درد چالو کړو مړه عجیبه خلک دي یاره وایي نه 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 دا په تا باندې خپل څه چل شوی ما ځان دې چې کش کو را دې خپل کو بوک شولې مسلمان چا نه خبرې کله زمونږ زړه وچاودلو هغې من شپږ کسان شپږ کسان دا څوک شپږ کسان پیران نو اوس در باندې پیران ځي راځي خود را باندې ځي راځي دا ګورې نه اوس مې بدن داسې دی چې ټول ګډوډ دی خدای خیر هله دادا دادا راشه کنه په سړي باندې څه چلو کړه چیرته ګرځې کړه ټینګه څه کوي راوښته بیا به څه شي دته تاسو ویلي دا خو کم وکړه دادا ما ته دا تاسو کوم باندې څنګه داسې غزو کې بل ورځ کوله او په دې ټینګه نه نه بیا دا شعر څو خو دې وته ویلي نه دي په څه سره دې ټیک ته واټه خبره چي دې نه پیرانو لازم بچي مو وځي نو خدای خاطر وکړه بیا څو کسان راغلي کسان یو چې واکړې ده دادا
بس اوس دا کې بل ځای په تعالی راخی ته ولې څه بچای کار نه کیږي شپږ کسان نه او ما ته رایا شو ما ته پیر شب یو دم خو دې واچو وای دا چې کله چپا راغله وای هغه دم یو یو تا نه 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 طبیعت برابر شو چرته پستر کو جنا کور کې وی چرته وی اسمان کې وی کور کې وی نه دا خاکی درامي ته اوس پلاس دا تا پیر شپ ته څه دا ماچیږي تا چې پیر شپ ته ویلو چې دا د واده د پاره خاکی درامي کوم والله ګورته او تا نه څنګه نه وی ودا د ما سره دا یا نه مشر دې مشر خبره دا واده د پاره دا راځي نه یاره دادا چې دا یادی کنه به د پاره بده سي پارټونه ایکټینګ مونږ شاسه کو دا ما نه واده وکړه د څه خلک دا اوس په دمګورو په تعویذونو او په پیرانو باندې مونږ ګرځي په شرمونی و شرمولو دی پیرانو ته مزه د خدای خاطر کوي دا کومې لوبي هغه پیرم د دغه دی دوکه باز هغه سره وګ جنگول او ویل دسي به وي عجیب کار دی ګوره ها واسه سره بس دوکي داږي کوي باندې کته پلاس د شکار کېته پرې تا باکه تو ورته چې دا وځي دې نه مړه یې روان نیواله